اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اعوذ پناه غواړم زه بالله په الله تبارک وتعالی سره من الشیطان الرجیم د شیطان رټلی شوي نه. بسم الله د الله په نوم باندې شروع کوم. الرحمن الرحیم چې بخونکی او مهربانه دی. الحمد ټول تعریفونه لله خاص الله لردی. رب العالمین چې پالون کې د تمامو مخلوقاتو دی، ساتون کې د تمامو مخلوقاتو دی. الرحمن الرحیم بخون کې او مهربانه دی یا ډیر مهربانه او ډیر رحم کوون کې دی. مالک یوم الدین مالک د ورځې د قیامت دی، مالک د ورځې د جزا دی. ایاک نعبدو خاص تا عبادت کو مونږه، و ایاک نستعین او خاص تانا مدد غواړو مونږه. اهدنا اخای مونږه تا الصراط المستقیم لار نیغه یا روان او ساتي مونږه په لار نیغه باندې. صراط الذین لار د هغې کسانو انعمت علیهم چې انعام کړی دی تا په هغې باندې. غیر المغضوب علیهم نه د هغو چې غضب کړی شوی دی په هغې باندې. ولا الضالین او نه لار د ګمراهانو. آمین. دوستانو آمین دا د عربي ګرامر په لحاظ سره اسم فعل دی او معنی دا الہ العالمین دا دعا قبوله کی. بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم باندې شروع کوم چې بخون کې مهربانه دی. الف لام میم. الف لام میم ته حروف مقطعات ویل کیږي. د دې په معنا باندې الله تبارک وتعالى او د الله تبارک وتعالى رسول خپويږي. ذلك الكتاب دا عظیم الشان کتاب لا ریب فیه هیڅ شک نشته دی په دې کې. هدى للمتقین هدایت ته د پاره د پرهیزګارانو. الذین پرهیزګاران هغه کسان دي یؤمنون بالغیب چې دوی ایمان لري په غیب باندې. ويقيمون الصلاة او قائموي منز. ومما او د هغه سنا رزقناهم چې ورکړي دي مونږ دوی ته ينفقون دوی خرج کوي. والذین او هغه کسان یؤمنون چې دوی ایمان لري بما په هغه څه انزل چې نازل کړي شوي دي الیک تا ته. وما او په هغه څه انزل من قبلک چې نازل کړي دي مخکستانه. وبالآخرة هم یوقنون او په آخرت باندې هم دوی یقین کوي. اولئک دغه خلق علی هدن په هدایت باندې دي من ربهم د جانبه د رب خپلنا. و اولئک او دغه خلق هم المفلحون هم دوی کامیاب دي. ان الذين بشک هغه کسان کفرو چې کافران شوي دي سواء برابر خبره ده علیهم په دوی باندې. انذرتهم کته او يروي دوی ام لم تنذرهم یا ته او نه يروي دوی لا یؤمنون دوی ایمان نه قبلوي. ختم الله مهر لګول دی الله تبارک وتعالى على قلوبهم د دوی پزلونو باندې. وعلى سمعهم او د دوی په غوګونو باندې. وعلى ابصارهم غشاوة او د دوی پسترګو باندې غشاوة پردی دي. ولهم او اشتری د دوی د پاره عذاب عظیم لوی عذاب. ومن الناس او بعض خلق من هغه څوک یقول چې وایي آمنا بالله مون ایمان لرو په الله تبارک وتعالى باندې. وبالیوم الاخر او ایمان لرو په ورځ د اخرت باندې. وما هم بمؤمنین حالانکه دوی ایمان لرونکي ندي. یخادعون الله دی دوکور کوي الله تبارک وتعالى ته، یعنی دوکور کوي الله تعالی ته په ګمانونو خپلو کې. یا یخادعون الله دوی دوکور کول غواړي الله تبارک وتعالى ته. والذین آمنوا او هغه کسانو ته دوکور کول غواړي آمنو چې ایمان یې قبول کړی دی. وما يخدعون الا انفسهم وما يخدعون او دوی دوکه نه ورکوي الا انفسهم مگر ځانونو خپلو ته. وما يشعرون او دوی نه پوهیږي. فی قلوبهم مرض د دوی په زړونو کې بیماری ده. فزادهم الله مرضا نو زیاته کړ الله تبارک وتعالى بیماری. ولهم او اشتری د دوی دپاره عذاب علیم عذاب دردناک. بما كانوا یکذبون په سبب د هغه څه چې دوی به دروغ ویل.
واذا قيل لهم او هر کله چې ویل شي دوی ته لا تفسدوا في الارض تاسو فساد مکوئ پس مکه کې قالوا نوای دوی انما خبر داده بلندا نحن مصلحون منخ اصلاح کونکیو الا خبردار انهم بشک دوی هم المفسدون هم دوی فساد کونکی دی ولكن لا يشعرون لیکن دوی شعور نلری دوی نپوهیږي واذا قيل لهم او هر کله چې ویل شي دوی آمنو ایمان قبول کې ایمان راوړې کما آمن الناس لک څنګه چې ایمان قبول کړي دي د خلکو قالو نو وای دوی انؤمنو آیا مونږ ایمان راوړو کما آمن السفهاء لک څنګه چې ایمان راوړي دي د بیوقوفو د بیعقلو الا خبردار انهم هم السفهاء بشک هم دوی بیوقوف دي ولكن لا يعلمون لیکن دوی نه پوهیږي واذا لقوا الذين امنوا او هر کله چې دی ملوشي د هغه کسانو سره امنو چې ایمان قبول کړي دي قالوا نوای دوی آمنا مونږ هم ایمان قبول کړي دي واذا خلوا الى شياطينهم او هر کله چې دی ځان لشي د خپل شیطانانو سره قالوا نوای دوی ان مونږ معکم تاسو سره یو انما خبر داده بلندا نحن مونږ مستهزئون ټوکې کوونکیو الله یستهزئ بهم الله تبارک وتعالى به ټوکی او کی د دوی سره یعنی الله تبارک وتعالى به سزا د ټوکو ورکی دوی ته ويمدهم او مهلت ورکوي دوی ته فی طغیانهم پسرکشی د دې کې یعمهون سرګردانا اولئک دغه خلق الذين هغه کسان دي اشتروا الضلاله چې ویغستله گمراهی بالهدى په بدل د هدایت کې فما ربحت پس هیڅ ګټه ونه کړه تجارتهم تجارت د دوی وما كانوا مهتدين او نو دوی لار مندون کی یا نشول دی لار مندون کی مثلهم مثال د دغه خلکو کمثل الذي پشان د هغه کسته استوقدا چې بل کړو نارن اور فلما اضاءت پس هر کله چې روخانه شو ما حوله غیر چا پیر ددنا ذهب الله نو واغستل الله تعالی بوتل الله تعالی ختم کړ الله تبارک وتعالى بنورهم رڼا د دوی وترکهم او پرې خودل دوی فی ظلمات پتیرو کې لا یبصرون چې دوی هیڅ نویني صم کان دي بکمن ګونګیان دي عمي وړاند دي فهم لا يرجعون پس دوی بیرته نرا ګرځي او کصیب یا پشانت د ډیر باران من السماء د اسماننا فيه ظلمات چې په هغه کې تیری دي ورعد او غلزار دي وبرق او برېښنا ده يجعلون اصابعهم ګرځوي دوی داخلوي دوی اصابعهم ګوت خپلې یعنی سرونه د ګوت خپلو فی آذانهم پخپلو غوګونو کې من الصواعق د تندر د आवाज د لاسا یا د تندر د غلزار د لاسا حذر الموت د یری د مرګنا والله محیط بالکافرین او الله تبارک وتعالى احاطه کوونکې دی راګیرونکې دی کافرانو لرا یکاد البرق زرد چې د برېښنا یخطف ابصارهم او تختوی بینایی د دوی ختم کی بینایی د دوی کلما هر کلا اضاء لهم چرناشی د دوی د پارا مشو فیه یا کلما اضاء لهم هر کلا چرناشی په دوی باندې مشو فیه نو دوی په هغه کې روان شي واذا اظلم علیهم او هر کلا چې تیار شي په دوی باندې قامو نو دوی ادریږي ولو شاء الله او کچره غختلوی الله تبارک وتعالى لذهب بسمعهم خامخا بوتل بیو ختم کړي بیو بسمعهم غوګونه د دوی یعنی قوت د اوریدو د دوی وابصارهم او سترګې د دوی ان الله على كل شيء قدير بشک الله تبارک وتعالى په هر سیز باندې قادر دی